الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې د رب ذوالجلال ډېر شکر ادا کوو چې نن یې موږ مروت قوم ته بیا لوی فتح مبین ورکړه، لوی عظیم فتح ورکړه. تختی خیل په خاورې باندې تختی خیل قوم ته سلوټ کوو، ټول مروت قوم ته سلوټ کوو، او ضلع لکي مروت پولیس امن کمیټۍ ته سلوټ کوو. نن ټول قوم یو موټی ده، د دهشتګردي او د بدامني او د ظلم او د ظالمانو خلاف ټول مروت قوم، ټول لکي مروت عوام یو موټی دي. دا د الله پاک خصوصي فضل و کرم ده. یو طبقه ده چې هغه ته مشران وایي، چې هغه ته زه غداران منافقان وایم، بلکې دو پاره ځوان چې داسې الفاظ چېرته موږ دنیا په ډیکشنري چې موندو کوو چې غداران منافقان، دا خو ډېر نرم الفاظ دي. نن ټول مروت قوم، ټول لکي مروت عوام تختی خیل قوم سره ولاړ دي، خورخیل قوم سره ولاړ دي، لنډیوې سره ولاړ دي، بیګوخیل سره ولاړ دي، احمدزی قوم سره ولاړ دي. ټول قوم یو بل سره ولاړ ده. واحد دا مشران دي. او یوه بله طبقه ده چې هغه ته MNA MPA امیر وایي. دا درې تورمخي چې دي MNA MPA ګان او میران، دا تورمخي چې دا 15-16 کاله اوس چې په لکي مروت باندې دا دهشتګردي او بدامني ده، دو یې تماشه کوي، دو سموسې پیکوړې خوري، دو تورمخو سره ولاړ دي چې هغه تورمخي کوم گیم پلان تیاروي، هغه تورمخو سره دو ولاړ دي. داسې مشرانو مخان ورک سه، مخان یې تور سه، په دې دنیا یې مخان تور سه، په هغې دنیا یې مخان تور سه. ایو یې موږ دا جرګو چې مشران دي، دا دلالان، دا رڼا جرګه ده، دا تیارې جرګه ده، دا ماسپښین جرګه ده، دا مازدیګر جرګه ده، دا مشام جرګه ده، دا موسخیلو جرګه ده، دا یکټو خیلو جرګه ده، دا پلانکي خیلو جرګه ده. ټول دا غداران دلالان ایجنټان پکې ناست دي، دا غلا ډاکوګان پکې ناست دي، د قوم وینې څښي، د قوم حقونه خوري. دا خاموش دي. دا چې د څومره 15-16 کالو راسې دا دهشتګردي بدامني واقعات وسله کېږي، دو خاموش دي، تماشه کوي. هغه تورمخي خوشحالوي چې کوم ټاون په چاردیواري چې تورمخي دي چې کوم گیم کوي، هغه خوشحالوي. دو ته د موږ نوره باقي ټول خلک بېوقوفان ښکاري چې د مروت قوم لټېدلی ده، د پولیس امن کمیټۍ لټېدلې ده، د امر او بیټني قومي تحریک لټېدلی ده، او د بدامني او د دهشتګردي خلاف دا جنګ کوي. نو دو ته ځان ډېر عقلمند او ډېر سمجدار او ډېر هوښیاران ښکاري چې موږ خو که خیر و بچ یو. دو ځانونه بچ کوي. دو نه په پښتو دي، یا نه په حیا دي، نه په غیرت دي، نه په ایمان دي، نه په اسلام دي، نه د قوم د خاورې په غیرت دي. وایي چې موږ ځانونه بچ کوو، بس موږ ډېر هوښیاران یو. بچ کېدای نه سې، بچ کېدای نه سې، بچ کېدای نه سې، انجام به دې ډېر خواري. خو زه دا مروت قوم ته وایم، ټول لکي مروت عوامو ته وایم چې سبا ته چېرته په سټیج باندې درېږي، چې چېرته په مرکې، په جرګې، په جلسې چې په سټیج درېږي، نو د ګریوان یې نیسو کوزې راچوو، که ورستې انګۍ له وراسته ټماټر مو مندول په هغې په د تورو مخانو ولو. دو ته حق نشته ده چې دې نه بعد دو جرګې نام په خولې اخلي، لا یې جرګې میټینګ کوي د ټاون په چاردیواري چې الله دو چېرته عوامو په خبرې باندې غږېږي، لا دو چېرته جلسې ته راځي، یا دو چېرته جرګې مرکې ته راځي، یا چېرته په سټیج درېږي. دو ته دا حق نشته ده. دا دومره له ایمانه له غیرت خلاص خلک ته چې دا به بیا دغو خلکو ته په سټیج چېرته درېږي. دا خلک موږ دشمن دي، دا قوم د خاورې غداران دي، دا تورمخو سره میلاو دي، دا میر جعفر امیر صادق دي، دا ابی بن کعب تخم ده،
دا ټول عمر چې کومه د انګریز نه دا پاته سوي دي د خان ایجنټان او دلالان او ملا خو ګرام نه ده چې خاموش ته ملا خو د ټي ټي پي د پیداوار د په مدرسو په جماعتو چې ماشومان نوجوانان ټي ټي پي ته تیاری دا خو دو پیداوار ده موږ دغه ملا ته خواست کوو چې ته ډېر محترم یې ته ډېر قدردان یې ته موږ سر شامله لونګی خو دا کار پرېږده چیرې بل کاروبار بزنس شروع کا نوره په دې جماعتو مدرسو چې دا ټي ټي پي ته دا کرایې قاتلان مه تیاروه جهاد شریعت په نام ډېره تباهي بربادي دې وکړله ډېره د پښتنو وینه توی کړه په هر یو قتل چې ته قاتل یې په هر یو قتل چې کېږي که نه ملا ویار وه چې تا په مدرسې په جومات چې کوم ماشومه نوجوان تیار کړی یې که نه شریعت او جهاد په نام ټي ټي پي ته چې څوره وینه تویوي پوهېږه چې ته خونکار یې پوهېږه چې ته قاتل یې دا یې قرآن یې حدیثو حکم ده نو خدای ته وګوره نوره دا کاروبار پرېږده د خدای رسول په لارې روان سه چیرې بل کاروبار کوه د خپل قدر او د عزت او د شهرت چې څوره تباه برباد کا د اسلام او د دین مو څوره مو وشرماو نوره خدای ته وګورو د پښتون قوم مو وشرماو د پښتون قوم مو تباه برباد که نوره مولوي صاحب په هغې لارې روان سو چې کومه خدای رسول لار ده د ټي ټي پي ته نوره ماشومان نوجوانان په جوماتو مدرسو چې مه تیاروه مشرانو ته وایي چې نوره دا مشري پرېږده دا لونګۍ د پګړۍ دا چیرده د لونګۍ د پګړۍ بېعزتي بدنامي نوره مه کوه نوره د پښتون قوم سره د مروت قوم سره نوره بد مه کوه په دا ټولو ماشومانو نوجوانانو په دې شهادتو چې د اف سی په شهادتو چې د پولیس په شهادتو چې د عوامو په شهادتو چې ته شریک قاتل یې ته میلاوې تور مخو سره نوره دا ظلم جبر د خپل پښتون قوم سره مروت قوم سره د خپلې ضلعې لکه مروت سره مه کوه ډېره مهرباني